دا کور ولې جومات نه ولې ما درته ستا خپل کور یاد کړی دی. زما د حجرې یو دیوال د جومات دیوال دی. یاره تاسو حجره له کومه کړله مړه؟ 400 کې ما حجره نه ده لیدلې. غلی شه خدای دې خوار نه کړه. هلته وایي زه پاکستان سره ودرېږم. مبین صاحب چې په بدخشان باندې برید وشي نو بدخشان خلکو دپاره به ته ورځې ودرېږې به څوک به پې برید کوي؟ مثال ازبکستان پې وکړو، ایران پې وکړو، هر چا هغوی خو څه واښه نه خوري تاسو باندې چې په افغانستان به برید کوي. هغه د موږ دوستان دي، هغه زموږ ورونه دي. هېڅکله ورور په ورور برید نه کوي. لیونیه او واښه نه خوري. پوهېږي چې په افغانستان چا برید کړی هغه ښه ورځ نه ده لیدلې. هغه د 4 صوبې دي، اوس نورې صوبې به پکې جوړېږي. په افغانستان برید حمزه دا 400 نه ده چې څوک برید پې وکړي بیا د کالتوسو پیسې هم ترې والي. دا افغانستان ده، دلته به بیه پرې کوي. دا ثابت آباد نه ده چې څوک د برید پې باندې وکړي او روغ سړي دې درنه ویسي او ته د امریکانو پوزه مینې نه کړې او لا ورته وایي چې والا جي دا څه پاکستان نه ده چې عافیه صدیقي د فوج مشر ورته حواله کړي او هغه د بیا په 20 کاله بند محکوم شي. موږ خپل اوه قیدیان له ګونتانامو نه وچ په زور باندې راخوشي کړي. خبرې امریکان هم نیولي، موږ ورته ویلې راکړه زموږ بندیان کنې والله کې رانه ووینې. دا اوس وزیران هم دي جي افغانستان څه پاکستان نه ده چې ریمن ډیویس په ډالرو پې باندې خرڅ کړي او بیا یې مړی ورته راوړي. افغانستان پاکستان نه ده چې ملکانسي ژوندی امریکانو ته ورکړي او بیا یې مړی ورته راوړي. ریمن ډیویس د په پاکستان کې په اسلام آباد کې پاکستانیان مړه نه کړل. چېرته لاړه ریمن ډیویس محاکمه که شاه محمود قریشي ولې استعفا وکړله؟ په دې الفاظو باندې پریس کانفرنس ورکړه ته ماشومې نه یې خبر. وای سر جھکانے کا نہیں سر اٹھانے کا وخت دی. په همغه ساعت پیپل پالټۍ حکومت او خپل هغه استعفا یې ورکړله. وای دا ډیپلومیټ نه ده، دا یو امریکایي تبه ده. راغی په اسلام آباد یې کسان وویشتل. څه دې وکړه یار؟ ایټم لري، ایټم تا ته څه درکوي؟ سر مه خوځوه، سم غږېږه، مخامخ سترګو کې سترګې واچوه. دا کیمره نه ده لګولې نو په څه کې سترګې واچوه؟ کمره مې نه ده لګولې، مخامخ خو درته ګورم. ته ما ته په پټه کمره نشي کتلی. زه چې کمره ان کړمه خو ښه جنرال مخامخ ما ته ګورم. مخامخ تا خو خبرې وکړې، یا 2 خبرې زه وکړم جنرال صاحب؟ 2 خبرې وکړه، زه راغلی خبرو ته یم جي. دا هم افغانستان وکنه چې روسان راغلل او ستا په ارګ کې هم ستا ولسمشر درته ووژلو. آفرین بالکل وکنه د پاکستان ورګه دا هم افغانستان وکنه چې سوویت شورویان راغلل په نر رادن نشول د ویلې مشر مې درته ووژلو، مړ پروت دی، ورشه اوچته کړه. آفرین بالکل ښه نور وایي. همدا سوویت وکنه، دا شورویان وکنه چې رادننه شول او کور په کور د افغانانو مخامخ ما ته ګوره، سترګو کې ګوتې مه وه حمزه. مخامخ ما ته ګوره، خوا دخوا مه ګوره، ما ته مخامخ ګوره، خبرې کوه. ښه مبین صاحب تا ته څنګه وګورم؟ کیمره دې نه ده لګولې. کیمره چې زه ولګوم ته بیا ما ته نشې کتلی. زه د سردار داود بچی یم. کوم سردار داود چې زه د الخور نه یم، زه د احمدشاه ابدالي بچی یم، زه د میرویس خان نیکه بچی یم، زه تاریخ لرم. زه به څنګه ته ما ته مخامخ بیا ګورې؟ زه خو دا اوس کمره ان کوم، خو دا ده چې کمره مې ان کړه بیا مشکله ده چې ته ما ته مخامخ وګورې. ښه مبین صاحب ما تا ته پېښور کې هم کتلي دي، مړه دلته کتل به څه مشکل نه وي. مړه پېښور کې دي چېرته کتلي؟ لیونی مه کېږه. تا هغه وخت ماشوم وې چې موږ به په پېښور کې له موټر بم او لاسلحو سره ګرځېدل. لیونی مبین صاحب په تاج آباد کې دوکان نو یاره چې د چا په تاج آباد کې دوکان هغه به طلاقي، په هغه د ښځه طلاق کوي. لیونی تاج آباد کې دوکان ما په ژوند دوکانداري ولاکه کړي. مبین صاحب زما د سرمنې سپلای د ګنډلې نه دي، په خدای ووایه. ګوره حمزه صاحب یوه خبر درته کوم،
نه رښتیا ووایه زه پرېږده زما د سرمنې سپلۍ دا ګنډلي دي یوه خبر درته کومه یوه خبر درته کوم ته زما دکان ته راغلی واشال دې لیک شوی و ما بل واشال درته واچوه موبین صاحب رښتیا ووایه زما د سرمنې سپلۍ دې ګنډلي دي که نه په تاج آباد کې د سپیر پاټو دکان مې و واشال دې لیک شوی و بیا ما بل واشال جاپانی درته واچوه چې ډزېدو سره لیک نشي اول دې ویلی چې د سترګو کې ګوتې مه وه سترګو کې ګوتې مه وه ما ته مخامخ موبین صاحب اول دې ویلی چې دکان چې چا کړی دی د هغه د خونه روانې شي اوس دې ویلی زما دکان و غږ مې درځي موبین صاحب که نه هلو موبین صاحب هم تا ویلی چې چا دکان ما درته ویلې چې چا په تاج آباد کې دکان کړی طلاقي به وي اما ته زما دکان ته راغلی وې واشل دې لیک شوی واشل ما درته بدل که د دغه سپلو د سرمنې د سپلو دغه جوابي صحیح خجي وایه ښځه واشل دې بدل کړو نو بیا دې راته سپلۍ هم وګنډلې سپلۍ دې ګنډل شوې وې ما صرف واشال درته بدل کړی و جاپانی واشال مې درته واچو چې دوباره لیک نه شي 20 کاله ورنټي مې هم درکړې وه که دې یاد شي او اوسه پورې به بیا لیک شوي هم نه وي که نه دغه د اوس هغه درلیږمه دا د موږ ولسمشر څه نومېږي آصف جان درلیږم واشال به دې لیک وګوري که لیک شوی و جرم درکوم بل واشال درته اچوم فری صحیح ده بیخي صحیح ده ما په ګرنټۍ واشال درته اچولی دا به لیک کېږي نه چې بیادبي کوې دقسې جواب به ګورې ښه وایه نوی نوم دې مبارک شه حمزه واشال نور غږېږه نو مطلب ته په چا اوښتی نه خبره کوه ما ته مخامخ ګوره